السلام علیکم ورحمۃ الله. سباون سے محترم پښتنه کوي چې آیا دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې سره د توحید د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر او یا زر کړي وکي نو دا به الله تعالی جنت ته داخلي او جهنم باندې به حرامي. اول خبره خدا ده چې د توحید د کلمې ډېر فضیلتونه دي او د دې ډېر لوی اجر او ثواب ده. دغه کلمې په وجه باندې انسان د قیامت پر ورځ باندې کامیابیږي، د جهنم نه ازادیږي او الله تعالی جنت ته نباسي. او د ټول نه درون عمل د انسان په عمل نامه کې خدای لکی نه هغه دا کلمه ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. کم کس چې دې کلمې گواهی ورکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د زړه د صدق او د اخلاص نه وایي نو الله تعالی به په جهنم باندې حرام کړي. نو دې ته ضرورت نشته چې اوې زری زره کرتی وي او اوې لکه کرتی وي چې یو زری دی ویل د زړه د اخلاص نه دی ویل نو الله تعالی د جهنم نه آزادایي او جنت ته نه باسي. دا حدیث امام بخاری او مسلم راوړی دی. دا شان یو بل حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې د یو بنده سره حساب کوي نو د بنده و ډیر زیات ګناهونه دا به راجمع شي او د دې د عمل نامې په تله کې به کېښودل شي. دا تله به درانه شي د ګناهونو. دې کې به ملایکو سره یوه بطاقه وي، یو کارډ به وي چې په هغې کې به دا کلمه لیکلی شوې وي لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی به ته وایي چې دغه بطاقه په دې بله تله کې کېدی نو دغه ملایک چې د بله تله کې دا بطاقه کېدي هغه تله به د کلمې والا پې درنه شي. فطاشت السجلات دا څومره د ګناهونو دغه چې دي کتابونه دا به ټول سپک شي او دا کلمه به پې درنه شي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی، الباني صاحب ورته صحیح ویلی دي. نو دغه د توحید کلمه چې چا ژوند کې یو ځل وویل او د زړه د اخلاص نه وویل او د دې کلمې ویل نه وروسته سمدستي مړ شو نو الله تعالی جنت ته داخلوي. لکه د صحابي باره کې راځي د احد په غزا کې دا قوت کلمې ویل او سمدستي شهید شه. نو کله چې دا زخمی حالت کې صحابه ومن صحابو ته پوښتنه وکړه ته څنګه د خپل قوم د دفاع په خاطر باندې جهاد ته راوتی یو که نه ایمان دې راوړی دی؟ هغه وویل چې ما ایمان راوړی دی، ما دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې لږ عمل یې وکړه او ډېر لوی اجر الله تعالی ورکړه. دغه شانه هر مسلمان به الله تعالی د دې کلمې په وجه باندې جنت ته داخلوي خو چې د دې کلمې په مقتضیاتو او غوښتنو باندې عمل وکړي. چې اسلام کوم شي نه تا منع کوي د هغې نه ځان منع کړي، په کوم شي ته امر کوي هغې باندې راتګ وکړي نو دا د دې کلمې مقتضیات او غوښتنې دي. نو دې دا غوښتنې چې چا پوره کړي نو الله تعالی به دغه انسان جنت ته داخلوي، اور باندې به حراموي. او هر چې دا خبره ده چې چا دا کلمه اوې زره کرتې وویل نو الله تعالی به جنت ته داخلوي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم نه په هېڅ ضعیف او صحیح حدیث کې نه دي ثابت، بلکې دا د ابن عربي او صوفي عالم ده، دا د هغې خبره ده چې هغې په خپل کتاب فصوص الحکم کې لیکلې ده. او دغه داسې کتاب ده چې ډېر چټیات پکې نور دي او خرافات او بدعاتو نه ډک کتاب ده. دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبول او په دې نیت باندې خورول چې دا د رسول الله حدیث ده نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې من حدث عني حديثا يرى انه كذبا فهو احد الكذابين. چا چې زمانه یو حدیث نقل کا او دا ته خپته و چې دا دروغ دي او دا نشرین دا یو د دوه دروغجن نه دی، یو هغه دروغجن انسان دی چې چا دا حدیث رسول الله باندې جوړ کړی دی او هغې ته منسوب کړی دی. دویم دا دروغجن دی چې دا یې نشروي. نو دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت او د رسول الله نه چې کوم حدیث ثابت دی نو هغه چې چا یو ځل دا کلمه ویله الله تعالی جنت ته داخلوي خو چې د دې کلمې په مقتضیاتو باندې عمل وکړي. والله تعالی اعلم.